مونږ څنګه کولی شو چې د نورو خبرې په خپل موبایل کې واورو؟ کومه طریقې په استعمال سره کولی شو چې د نورو خبرې په خپل موبایل کې واورو؟ السلام علیکم، د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول برابر کې روغ یاست، صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. ملګرو، زه عبدالقیوم تاندم، هیلهمند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست. یوټیوب چینل سره لازمي لایک، سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو، نن د ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د نورو خبرې په خپل موبایل کې واورو. آیا دا طریقه کوم ډول ترسره کړو چې د نورو خبرې په خپل موبایل کې واورو؟ ډېره اسانه طریقه ده، خوندوره طریقه ده. هیلهمند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست. یوټیوب چینل سره لازمي لایک، سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو، په دې یوټیوب چینل کې د ټکنالوژي اړوند معلوماتي او هنري ویډیوګانې هره ورځ اپلوډ کېږي. هیلهمند یم چې چینل سره سبسکرایب. راځم په ویډیو شروع کوم. ویډیو ته هم لایک ورکړئ. کومه غوښتنه پیشنهاد وړاندیز لرئ په کمنټ کې کولی شئ. ملګرو، رابسې ډایل پیډ باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده؟ فرضاً زه غواړم چې د دغه موبایل خبرې واورم. صحیح ده ملګرو؟ هغه موبایل کې به تاسو دغه کوډ داخل کړئ: *21* بیا به هغه نمبر داخل کړئ چې غواړئ په هغې نمبر کې خبرې واورئ. صحیح ده ملګرو؟ زه به دغه یو نمبر داخل کړم. کله مو نمبر داخل کړ ملګرو، صحیح، بیا به هغه نمبر پسې کلیک کړئ. کله مو کلیک کړ، هغه نمبر نه به وکېږئ چې غواړئ تاسو یې خبرې واورئ. صحیح ده ملګرو؟ تاسو ته MMI کوډ راځي هغې موبایل نه. ملګرو، ته دلته لیکلي چې کال فارمیټینګ رجسټریشن واز سکسسفول. صحیح ده ملګرو؟ دا وشو. که چیرې دغه نمبر ته زنګ راځي، دا بل نمبر نه به اورېدل کېږي. که چیرې زنګ ورته راځي، موږ یې په بل موبایل کې اورېدلی شو. نو که چیرې موږ دا طریقه ترسره کړه او موږ یو ملګری وڅاره یا یو کس مو وڅاره، غواړو چې دا طریقه بېرته آف کړو. څنګه کولی شو چې دا طریقه آف کړو؟ دې لپاره به هم راسئ ډایل پیډ ته. صحیح ده ملګرو؟ کله راغلی دا ډایل پیډ ته راغلی، دا کوډ به پکې داخل کړئ: *21* نمبر، همغه نمبر نه به یې بیا اوکې کړئ. کله مو اوکې کړ، دلته راځئ: کال فارورډینګ سروس واز انیبل. صحیح شو ملګرو؟ کله هم دا کوډ پکې داخل کړئ ملګرو، نو کال یې هیک شوی، یعنې موږ یې خبرې په موبایل کې اورېدلی شو. بیا دغه کوډ پسې موږ داخل کړ، نو هغه طریقه موږ بېرته آف کړه. په دې طریقه یې آف کولی شئ او په دې طریقه یې خبرې اورېدلی شئ. طریقه شوه. هیلهمند یم چې ویډیو مو خوښ شوې، ویډیو ته لایک ورکړئ. چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، راتلونکې ویډیو به هم په همدې وي چې موږ څنګه کولی شو چې د نورو موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورو. دا د کوډ له لارې او هغه د اپلیکیشن له لارې. بیا هغې ته موږ ګوګل نه یو اپلیکیشن ډاونلوډوو، اپلیکیشن هیډ کوو تر څو هغه ونه ګوري او خبرې موږ موبایل کې واورو. چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو هغه ویډیو هم ترلاسه کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو په هکله یې دا لپاره هر چېرته سبا تاسو کاله پرمختللي اوسئ. الله مو مل شه.